سلامونه درنو لیدونکو، نن درته ښکلی مطلب لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. یو ځوان قصه کوي او وایي یوه شپه مې ډېر بد خوب ولید. سهار وخته چې له خوبه راویښ شوم نو ډېر تشویش مې و. د خوب تعبیر کتاب په لټه شوم. په دې وخت مې مور غږ کړ: احمده راشه او له ښار څخه سودا راوړه. مور ته مې په غوسه ناکه لهجه وویل: لږ مې په آرام پرېږده، ستړی یم. خو مور مې پرله پسې غږونه کول. غوسه مې نوره هم ډېره شوه او ورته مې وویل: مورې لږ مې په آرام پرېږده، بازار ته د تللو حوصله مې نشته. د مور غږ مې بند شو او څو شېبې وروسته د انګړ دروازه خلاصه او بنده شوه. پوه شوم چې مور مې خپله بازار ته لاړه. زړه مې لږ څه خفه شو او په خپلو خبرو پښیمانه شوم. څو ساعته وروسته مې خور له ښوونځي څخه راغله او ویې ویل: په لاره کې یوه ښځه موټر وهلی وه او ټول خلک ورڅخه راټول وو. ومې نه لیدله چې څوک وه. ناببره مې د بېګا شپې بد خوب په یاد شو او مور مې را په زړه شوه. سمدلاسه مې مور ته زنګ وواهه، خو مور مې خپل موبایل کور کې پرېښی و. په منډه منډه بازار ته لاړم او ټول بازار مې مور پسې لټ پلټ کړ، خو مور مې نه وه. بېرته کور ته راستون شوم. په ټوله لاره مې د مور خواږه یادونه، د مور مینه، د مور مهرباني او فداکاري په زړه کېده. له ځان سره مې ژمنه وکړه چې نور به هېڅکله هم له مور سره بد چلند نه کوم. هره خبره به یې منم، تل به یې احترام کوم. کله چې ناهیلی کور ته راستون شوم او د کور دروازه مې په تلوار سره ووهله نو مور مې غږ کړ: څه در باندې شوې؟ لږ په آرام سره دروازه نشې ټکولی؟ کله چې مې د مور غږ واورېدو نو په سترګو مې رڼا شوه. زړه مې آرام شو. د مور په غږ کې مې یو ډول سکون او راحت و او سمدلاسه مې مور غېږ کې ونیوله او بخښنه مې وغوښتله او ژمنه مې وکړه چې نور به هېڅکله هم مور نه خفه کوم. نو درنو لیدونکو، مور د ژوند لویه هستي ده. مور زموږ ژوند رڼا کوي، نو تل یې احترام